السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست یم. په دې هیله چې ټول ښه اوسئ. څنګه کولی شو خپل ویب سایټ فري ډول باندې آنلاین کړو، یعنی فري هاسټینګ او فري ډومین. مختلف سایټونه دي، تاسو کولی شئ له هغه څخه استفاده وکړئ که تاسو د زده کړې پر مهال یې او غواړئ چې دغه تجربه وکړئ چې کوم پروجیکټس تاسو کړي یا کوم کارونه تاسو کړي او غواړئ چې هغه آنلاین کړئ، ویې ګورئ، تر ملګرو ورسوئ، شریک کړئ. نو یو ویب سایټ به تاسو له نن معرفي کړم، باقي به نور زه پیدا کړم. نو بل ویډیو به پرې جوړه کړو، له خیر سره په ټول کې به تاسو ته تشریحات درکړم چې څنګه کولی شئ له هغه څخه کار واخلئ. په دې ویډیو کې یو ویب سایټ دی چې موږ کولی شو هلته خپل چې کوم ویب سایټ موږ جوړ کړی، کوم پروجیکټ موږ کړی، هغه هلته آنلاین وسپړو. نو وخت نه ضایع کوو. که تاسو چینل ته نوي یې نو چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن خامخا کېږئ. راځو تاسو به راشئ خپل یورل بار ته، نن به تاسو سره موجود وي او تاسو به 000 او ویب هاسټینګ به تاسو سرچ کړئ. یا ویب هاست تاسو ورته ولیکئ 000 یا 3 ځله به 0 لیکئ، بیا به تاسو ویب هاست ولیکئ. نو لومړنی چې کوم لینک تاسو سره راځي، تاسو به همدغه لینک خلاص کړئ. دا هغه ویب سایټ دی چې تاسو کولی شئ په دې کې هم فري خپل ویب سایټ آنلاین کړئ، هم کولی شئ په دې کې تاسو هاسټینګ واخلئ. خو تاسو کولی شئ خپل کار فری وچلوئ. که تاسو نوي یې، د زده کړې پر مهال یې، نو تاسو کولی شئ دلته وګورئ موږ سره پیکیجز موجود دي. نو دا نور خو موږ سره پیسو والا دي او پیسې والے هم شته دي، ښه ارزانه پیدا کېږي. په دې کې هم تاسو کولی شئ یو انتخاب کړئ. خو دلته چې دی بیا موږ سره فری هم شته 0. نو دلته خصوصیت دا چې تاسو یو ویب سایټ کولی شئ په یو وخت کې اپلوډ کړئ. مطلب دا دی چې یو ویب سایټ تاسو کولی شئ آنلاین کړئ. 300 MB سپیس تاسو له درکوي، لیمیټډ بینډ ویډ درکوي 3 GB پورې. نو ایمیل اکاونټس یعنی پروفیشنل چې کوم ایمیلز وي تاسو سره، هغه تاسو ته نه درکوي، او کوم چې سپورټ وي د دوی هغه تاسو سره نشته دی. سریری ساده کې چې کوم دوی سپورټ تاسو ته درکوي هغه دوی نه درکوي، ځکه فری دی. نو فری کې اوس نوزګار نه تاسو له وخت درکوي. خو خیر تاسو خپل کار کولی شئ. را به شئ فری ساین اپ باندې به کلیک کړئ. ساین اپ سره به تاسو سره دا صفحه خلاصه شي. دلته به تاسو راشئ خپل ایمیل اډرس به ولیکئ. نو زه به ورته ولیکم خپل ایمیل اډرس. لاندې به راشئ خپل پاسورډ به ورته ولیکئ چې هر پاسورډ تاسو ورکول غواړئ. زه یو پاسورډ ورکول غواړم، خو پاسورډ کې به خیال ساتئ چې نمبر هم باید پکې موجود وي او لیټر هم پکې موجود وي او کاپیټل یو توری باید پکې کاپیټلایز وي. نو ما همدغسې یو پاسورډ ورته ورکړو. هغه نه وروسته به تاسو راشئ ساین اپ باندې به کلیک کړئ. ساین اپ کلیک کولو سره که چېرته زموږ په دغه فارم کې څه ستونزه نه وي، نو دا به موږ سره سبمیټ شي او که وي نو موږ ته به دلته راکړي چې سیار دی. نو زموږ فارم کې څه ستونزه نه وه، زموږ فارم سبمیټ شو. نو تاسو ګورئ زموږ هر څه ترسره شو. لاندې که موږ راشو دلته لیکلی وي have sent a confirmation email URI verify your email address to continue your journey. نو د هغه لپاره به تاسو خپل ایمیل اډرس ته ځئ. کوم ایمیل چې تاسو ورکړی و هلته به دوی یو ایمیل لیږلی وي، لکه څنګه چې موږ ته تیار راغلی دی. نو ایمیل به تاسو خلاص کړئ او کلیک ټو ویریفای یور ایمیل باندې به کلیک کړئ. دې سره چې ستاسو کوم ایمیل دی هغه به تاسو سره ویریفای شي. ایمیل موږ سره دلته ویریفای کېږي، لګیا دی. نو زموږ ایمیل ویریفای شو، ډېره ښه ده. نو دلته زموږ نه ده پکار، ایمیل زموږ ویریفای شو. زه بیرته خپل بل براوزر ته او دلته چې دی نو زموږ هر څه ترسره شو. اوس دا یو څه سټپ تا نه غواړي، خو زموږ هغه نه دی پکار. تاسو کولی شئ not my بس دلته دا زما اول ځل نه دی. مطلب دا دی که تاسو نوي یاست نو موږ تاسو ته یو څه پیکیجونه لرو، خو موږ به ورته وایو چې موږ نوي نه یو، موږ چې دې ځای ته راغلي یو نو مطلب موږ یو څه کار کړی دی. نو تاسو به په دې باندې کلیک کړئ او دلته به تاسو ته غواړي چې تاسو خپل سټیټ ته نوم څه ورکول غواړئ. نو زه به ورته ولیکم ډیمو فار IYS Tech Students او دلته به تاسو دې ته یو پاسورډ ورکړئ. هر پاسورډ چې ورکړئ نو دې له خاطره چې زما د یاده ونوځي، زه به همدا پاسورډ دلته ور واچوم او دا به سبمیټ کړم. نو تاسو ګورئ چې موږ ته میسج راکوي ویب سایټ هاز بین RCHUV ښې وي. نو زموږ چې کوم ویب سایټ هغه جوړ شو.
دلته تاسو له دوی 3 اپشن درکې. لومړنی اپشن دا دی چې دوی خپل یو ټول لري، ویب سایټ بلډر په نوم باندې. هلته تاسو کولای شئ هم ویب سایټ جوړ کړئ ډریګ اینډ ډراپ باندې. بل تاسو کولای شئ ورډپریس هم انسټال کړئ. د نه هم که تاسو ورډپریس کې مهارت لرئ او ویب سایټ جوړولو باندې پوهیږئ نو هغه هم تاسو کولای شئ تر سره کړئ. او که چېرته تاسو خپل ویب سایټ ډیولپ کړی وي، تاسو سره فایلونه موجود وي، نو تاسو کولای شئ د ځین هغه اپلوډ کړئ. نو موږ خو خپل کار کړی دی نو موږ به هغه اپلوډ کوو. نو دلته به چی کوو موږ اپلوډ یور سایټ باندې دلته موږ کلیک وکړو. نو دې سره به زموږ چې کوم فایل منیجر دی هغه به خلاص شي. نو دا زموږ هغه فایل منیجر دی. او دلته به موږ چېرته ځو؟ پبلک HTML. دا هر یو هاستینګ چې تاسو واخلئ، هلته چې تاسو فایل منیجر ته ځئ نو دا یو فولډر تاسو سره موجود وي. ستاسو چې کوم د ویب سایټ ډیټا وي هغه ټول به تاسو دلته واچوئ. نو پبلک HTML باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته به تاسو سره یوازې د htaccess یو فایل پروت وي. اوس به دلته تاسو خپل هغه پروجیکټ اپلوډ کوئ. نو ما سره په ډیسکټاپ باندې پروجیکټ موجود دی. دا همغه پروجیکټ دی چې موږ د کلاس په دوران کې کړی دی. بیا مې یو څه ګوتې پکې وهلې دي. نو همدغه پروجیکټ زه غواړم آنلاین کړم. نو اوس به زه څه کوم؟ دا به زه هلته اپلوډ کوم. د اپلوډ لپاره به راشم دلته به تاسو وګورئ اپلوډ فایلز په نوم باندې یو اپشن دی. موږ سره په دې به تاسو کلیک کړئ. سلیکټ فایلز باندې به کلیک کړئ. هغه نور څه چې کوم ځای کې هم تاسو سره ستاسو پروجیکټ دی هلته به ورشئ او هلته به خپل پروجیکټ انتخاب کړئ. انتخاب نور څه به اوپن باندې کلیک کړئ. چې کله مو کلیک کړئ اپلوډ باندې به کلیک کړئ نو ستاسو چې کوم فایل دی هغه به ستاسو سرور ته اپلوډ شي. اپلوډ کېدو نه وروسته مهمه خبره چې کله هم تاسو خپل ډاټا اپلوډ کوئ نو دا یاد ساتئ چې ستاسو په PHP فایلونه نو هلته به تاسو سره index.php په نوم به یو فایل وي او که چېرته HTML وي نو هلته به index.html په نوم یو فایل وي. کله دا به تاسو سره نه اکسس کیږي. نو زه به په دې رایټ کلیک کړم، همدغه به زه رینیم کړم او رینیم کې به ورته ولیکم index.html. نو دا به تاسو شي کې index.html ته واړوي. که دا تاسو وانه ډوي نو تاسو دا ویب سایټ تاسو ته نه خلاصيږي. نو دا ما واړو. اوس که زه راشم دلته نو دلته وګورم موږ سره ساحه څه بدل شوي دي. دغه بله ساحه وه موږ دلته کار وکړو. فایل منیجر کې دلته موږ سره موجود دی. نو اوس ګوره زموږ چې کوم سایټ دی ډیمو فار iOS سټوډنټس دا فی الحال رننګ حالت کې دلته ګوره رننګ لیکلی دی. نو دا لینک دی. که زه په دې رایټ کلیک کړم اوپن ان نیو ټیب کړم نو موږ سره به هماغه ویب سایټ خلاصېږي چې کوم موږ ورکړی و. نو دا ګوره زموږ ویب سایټ آنلاین شو. اوس که تاسو هر چېرته اوسېږئ او چې هر چېرته یاست نو تاسو کولی شئ چې دا سرچ کړئ نو تاسو سره به دا خلاصېږي. او بله ښېګڼه دا چې تاسو سره SSL سکیورټي هم په دې باندې لګېدلی دی. نو په دې کې تاوان خو یوه خبره دا ده چې دا موږ سره چې کوم خپل هغه سب ډومین نوم یې هغه لګوي، لکه خپل ډومین هغه دلته چې دی دوی تا یو سب ډومین جوړ کړی دی. یوه خبره دا شوه. بله خبره دا چې دې کې موږ سره چې کوم سپیس وي هغه ډېر زیات کم وي، بل موږ باندې ریسټریکشن زیات وي، موږ نشو کولی. خو په هر حال تاسو کولی شئ خپل پروجیکټ دلته آنلاین کړئ. د دې نه علاوه کوم ملګري چې لا هم د دې نه هم ډېر کار کړی وي، یعنې هغوی پوهېږي چې موږ ډیټابیس څنګه جوړوو آنلاین او ډیټابیس څنګه موږ هلته اچوو، نو د هغه لپاره هم دلته مختلف مکمل سهولیت شته، کولی شي ترې استفاده وکړي. منیج ویب سایټس باندې به کلیک کړي او دلته به تاسو سره مکمل ټولز راشي. دې ځینه بیا تاسو به داسې وکړئ چې رابشئ دلته ټولز باندې به کلیک کړو. ها ټولز کلیک کول نور څه به بیا تاسو راشئ ډیټابیس منیجر ته او دلته بیا تاسو کولی شئ ډیټابیس جوړ کړئ. چې کوم ډیټابیس تاسو هلته خپل ویب سایټ لپاره ټاکلی هغه دلته اپلوډ کړئ. نو نیو ډیټابیس باندې به کلیک کړئ. دلته به تاسو خپل ډیټابیس ته نوم ورکړئ، ډیټابیس ته به یوزر نیم ورکړئ، پاسورډ به ورکړئ او دا به کریټ کړئ. نو چا چې په دونه پوهېږي هغه بیا په دې پوهېږي چې ډیټابیس څه ته وایي، هغه جوړېږي څنګه، د یوزر نیم چې دی، پاسورډ چې دی، د هغه استعمال څنګه ده. نو دا موږ سره مکمل یو فری انټرفیس دی چې موږ کولی شو خپل ویب سایټونه آنلاین کړو. نو خدای دې وکړي چې ویډیو ستاسو خوښه شوې. که خوښه شوې وي نو لایک ورکړئ، کمنټ وکړئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.